أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل الصلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه في أول كلامنا ووسط كلامنا وآخر كلامنا. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا ملهم الملائكة يلهمنا. اللهم رب زدني علما. हमूली से इबारत हुआ फस्ल फिल खास वल आम. العام كل لفظ ينتظم جمعا من الأخبار إما لفظا وقولنا مسلمون ومشهدون وإما معنى وقولنا من ومعنى. وحكم الخاص من الكتاب وجوب العمل بوجوب لا محالة فإن قابله الخبرات والإخلاص سنجد فإن قابله خبر الواحد فإن أمكن الجمع بينهما دون التقدير في حكم الخاص يعمل بالإطلاق وإلا يعمل بالإطلاق ويترك ما في قوله. خاجی فصل فی الخاص والعام. دا بحث اول دی پا کتاب اللہ کی اور فصل فی الخاص والعام دا اول تقسیم دا پا اعتبار دا وضع سره دی. اول تقسیم پا اعتبار دا وضع سره دی چه دا څلور قسمونه دی. اول تقسیم کی خاص عام مشترک مؤول. او دغه دی کی سوال دا پیدویگی چه دا خو 15 تقسیمات او یو تقسیم په اعتبار د وضع سره، یو تقسیم په اعتبار د استعمال سره، یو تقسیم په اعتبار د ظهور د معنی سره، یو تقسیم په اعتبار د خفا د معنی سره، اور یو تقسیم په اعتبار د استدلال سره. نو اوس دغه په اعتبار د وضع سره تقسیم دا ول مقدم کو مصنف رحمت الله علیه. نو هغه وجه دا دی چې دا په اعتبار د وضع سره کم تقسیم دی دا مقدم کو دا زکات څه وضع لرا دغه څلور واړو کې دخل دی. وضع لرا دغه څلور واړو کې دخل دی. نو د واجینا دغه تقسیم په اعتبار د وضع سره دی مقدم کو. اوس دغه په اعتبار د وضع سره د څلور قسمه دي: خاص عام مشترک مؤول. دغه څلور واړو کې وجه د حصر څه شي دی؟ وجه د حصر ته وګونسو آسانه دی. ګوره دغه لفظ به خالی نوي، دغه لفظ به خالی نوي، یا به دا وضع وي یا وی معنی د پاره او یا غنو مانو د پاره، یا وی معنی د پاره او یا غنو مانو د پاره. کچرته یا وی معنی د پاره وضع وي نو دا به بیا خالی نوي. کچرته یا وی معنی د پاره وضع وي نو دا به بیا خالی نوي. خارج کی بدتی افراد ډیر وی اور یا به افراد نوی صرف یو فرد به وی. نو کچرته خارج کی صرف یو فرد وو نو خاص، او کچرته افراد ډیر نو عام. اور کچرته بیا غړو مانو د پر د وضع او د لفظ نو بیا به خالی نوی. یا وی معنی ته دغه غړو معناګانو کې به ترجیح ورکړلی شي وی او یا به ترجیح نوی ورکړلی شي وی. کچرته یوی معنی ته ورکی ترجیح ورکړلی شی وا نو مؤول، او کچرته یوی معنی ته هم ترجیح نو ورکړلی شی نو مشترک. صحیح شو؟ بیا لفظ صدا وضع دی معنی د پاره نو دا به خالی نوی، یا به یوی معنی د پاره وضعوي یا به غنو مانو د پاره. که یوی معنی د پاره وضعو نو دا به خالی نوی. خارج کی بددی فرد یو وی او یا به غن افراد وی. که خارج کی یو فردی و نو خاص، که غن افرادی و نو عام. اور کچرته غنو مانو د پر دغه لفظ وضعو نو بیا به خالی نوی. یا به د غنو معناګانو کې یوې معنی ته ترجیح ورکړل شي وي او یا نه.
کچته یوې معنی ته ترجیح ورکړل شي وا نو دا بیا مؤول او که ترجیح نه ورکړل شي نو دا بیا مشترک. دا خو وجه د حصر شو. خاجی فصل فی الخاص والعام. اوس دغه خبره څه دغه څالورو واړو قسمونو کې دغه خاص او عام دا مقدم کو په مشترک اور مؤول باندې دا ولی نو هغه وجه داده جواب داده څه خاص عام دا قطعی دي اور مشترک څه کم دی دا واجب التوقف دی. یعنی ګوره غړې معناګانی دي ما ته بیګا مثال در کو رأیت عینا یرا ما عین ولید نو اوس لا ګوره واجب التوقف ته تبڅی کم عین ولید نو واجب التوقف څه کله ما ول فی السما نو بیا ته ورسیدل چې رن وری لیدل نو لہذا مشترک دا واجب التوقف ته اور اندرنګي مؤول دا ځونی دی نو لہذا څه دغه خاص او عام دا قطعی دی نو دی د واجبې مقدم کی. اور بلدا څه اوس دغه فصل فی الخاص والعام خاص اور عام د یو فصل کې ولی راوړل دي څه واجب دي او خاص په ځان تر وړه او عام به ځان تر وړه د دواړې چې یو فصل کې راوړو دی یو وجه خدا دې چې د دواړو کې وحدت دي. خاص کې وحدت دي چې یوې معنی د پر وزادي عام هم یوې معنی د پر وزادي خو دغه خاص کې وحدت حقیقی دي اور عام کې وحدت حکمی دي. وحدت حقیقی معنی دا ده چې دغه لفظ یوې معنی د پر وضع دي اور خارج کې فردی هم یک یو دي صحیح شو. اور عام یوې معنی د پر وضع دي او خارج کې افراد ډیر دي نو دا وحدت حکمی دي. نو دواړو کې وحدت دي نو د واجینا دواړه یو فصل کې راوړل. دویمه وجه دا ده چې د دواړه قطعی دي د دواړه څه شي دي قطعی دي خاص هم قطعی عام هم قطعی نو د واجنې د دواړه یو فصل کې راوړلو. اور بل دریمه وجه دا ده دریم جواب چې د دواړه یو فصل کې راوړلو چې د دواړه څه کم دي دا وضع دي د پاره د معنا واحد خاص هم معنا واحد د پاره وضع دي کنه وجه د حصر کې تاسو ته بیان شو. اور عام هم یوی معنی د پاره وضع دي صحیح شو. خاص هم یوی معنی د پاره وضع اور عام هم یوی معنی د پاره وضع نو لہذا د دواړه یو شانتی شو نو خاص اور عام یو فصل کې راوړل. فصل فی الخاص والعام. فالخاص لفظ خاجی بل یو خبره دي کدا چې فصل فی الخاص والعام فی الخاص والعام دا ظرف دی نو اوس دغه فصل دی په بیان د خاص اور عام کې یعنی خاص اور عام ظرف فصل د لپاره مظروف حالانکه د څه خونه دی فصل ظرف دی فصل ظرف دی مظروف ورکی خاص اور عام دی او د دې کې دغه فا داخله شوی دی فی خاص اور عام باندې نو دې ته یی ظرف اعتباری دې ته شي ظرف اعتباری یعنی معتبر اعتبار کړي دي د لاره څخه د ظرف دي نور کو فصل ظرف دي فصل کې د خاص اور عام ذکر دي. فالخاص لفظ دا تعریف ته خاص کوي. ګوره دغه تعریفات څخه کم دي تاسو یو بل کتاب دی مبادئ الاصول خستله خو بموي کنه در سره دي نو مبادئ الاصول کې دغه تعریفات آسان نکړي نو دغه اصول ششی ولا تعریفات هم آسان دي. دغه مبادئ الاصول نه مخ کې دغه عربي تعریفات د اصول ششی ولا طالبانو بس د کولو نو دا مشکل نه دي او خیر مبادئ الاصول یون کې هم دي نو تیر کاله مدرسي طریقہ کړي و سم مبادئ الاصول ولا تعریفات هغه طالبانو زده کړي صحیح نو هغه به دې طریقې سره ان شاء الله یو صدقه خاص عام مشترک مؤول دی فصل د دې بیان څخه ختم شي نو بس هغه تعریفات بیا زده کوو او یا څوک ما دې ګوره دغه علم د کنه مو تاسو علم حصول د پر راغلیو د شوق سره کیږي صحیح شو د شوق سره کیږي زبردستی نه کیږي تاسو خپل فائدہ دی ورکه نو ټولو نه بهتره خبره ده سیره تاسو دغه مبادئ الاصول یا اندقه تعریفونه د تاسو ورسره زده کو او دای څو هر یو کار خمونګه په ټیم باندې کوو کنه نو بیا خو کتاب نه وځي صدقه تعریفات در باندې مونږه اوس د کوو هم به د نواورهم نو بیا به کتاب سره کیږي صحیح دی نو هغه د پر مو یو ټیم وباسو نو وورو کو به د نندسه کوم پرګدونه
چیرې بس پرې موږ د خپل مرزین دی اگر که بعضی طالبانو خجلت به دا غواړي چیرې بس خپل بيزده کوو خیر دی بیغامه شه نه بیغامه کیږو نه زده کوو خو به در باندې وورو به هم درنه معنا جایزه به هم درنه اخلو خو تاسو فائدې د پاره هر یو شی تاسو احسن طریقې سره وکړو نو بس ورسره دغه تعریفونه زده کوو صحیح دی عربي تعریف د زده کیږي هم خو او بیا هریږي هم زرنه نو ګوره دا اوس د خاصه تعریف دی فالخاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد بس دا د تعریف اور حکم ورتزدا کې وحكمه وجوب العمل به لا محاله دا د حکم شو مثال ورته آسان ور پیش کې يتربصنا انفسهن ثلاثه قروء ومثاله في قوله تعالى يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء بس خبر لاندې دا اوس خاص نه اخلاص صحیح شو کما تسار کېلو چې تاسو دغه تقسیمات ما ټول بیان کو کنه نو دغه تقسیمات ولا قسمونو ولا هر یو ولا مختصر تعریف حکم مثال بس ټول اصول ششي ور کې تاسو حل نو بهرحال دا اوس د خاص ولا تعریف د مصنف رحمت الله علیه بیانې فالخاص لفظ پس خاص لفظ دی د لفظ وضع صدا وضع کړل شوی دی لمعنى معلوم د پر د معنا معلوم او لمسمى معلوم د یا د او اور د پر د مسمى معلوم علی الانفراد تنها طور پر اکیلے څه معنا یعنی افراد ور سره نوي علی الانفراد ځانته څه افراد ور سره نوي تنها طور باندې دا معنا معلومه د پر وضع دي اور مسمى معلومه د پر وضع دي خاجي اوس اول دی باندې ځان پوي کا تعریف کې ګوره یو جنس وی اور بیا فصلونه وی څ نورونه دغه معرف د جدا کی صدقم ولا تعریف کی نو د دې کې لفظون دا په منزله د جنس دي صدې کې تمام الفاظ داخل او چاغه الفاظ موضوعه دي او کا الفاظ مهمله دي نو وضع د دې لپاره فصل اول دي صدې سره الفاظ مهمله دای خارج کو لمعنى معلوم او لمسمى معلوم دا دې لپاره فصل ثانی دي صدې سره مشترک اور مجمل اغای ورنا خارج کو کني د دې وضع پورې خو مجمل هم ورکیو کنه اندرنګي مشترک هم ورکیو خو مجمل د لپاره بیان د ضرورت وی اور مشترک د لپاره تعویل ضرورت وی نو او دغه ځکه دا لمعنى معلوم لمسمى معلوم نو هغه دواړه جدا کو صدا معنا معلومه د لپاره وزدي اور مسمى معلومه د لپاره علل انفراد دا فصل ثالث دی دریم فصل دي سری عام جدا کو عام اور دي سری مشترک هم جدا کو عامی هم جدا کو اور مشترکی هم جدا کو ګورئ سوچ کو عامی څنګه جدا کو دغه علل انفراد تعلق لمعنى معلوم سلام دی لمسمى معلوم سلام دی سمانه معلومین سره علل انفراد ولګی کنا نو دي سره بیا مشترک جدا شو دغه مشترک تاسو ته اندسي سرسری طریقې سره له تعریف مخبل ځای کې راشي او مشترک کم وي اوس وجه د حصر کې د بیان شو چې مشترک هغه ته یی چې معنی غنی وي معنی غنی وي چالو 15 لس معنا غانی وي نو ګوره هغه جدا کو ور سره علل انفراد تنها طور باندې دی ولا معنا معلومه یعنی ځان ته یو معنا وي او معنی معلومه وي او لمسمى معلوم مسمى دینه مراد څه دی ذات دی ذات نو اوس ګوره عام کې تاسو تر روان دي ينتظم جمعا من الافراد او دا د تی یعنی هغه کې ډیر افراد د افراد او مجموعه مراد عام کې او د دې کې مسمى معلوم علل انفراد ځان ته یو فرد یعنی یو فرد ورکیوي نو عام خارج شو کنه نو دا فصل ثالث شو بل خبره دي کې داس دا کا لمانه معلوم نه څه مراد دي وصف څه مراد دي وصف مسمى معلوم نه څه مراد دي ذات وصف چاته یی چې هغه قائم بالغیر قائمه بالغیر په خپل د هغه څه وجود نه وي هغه د پر مثال ته پیش کول شي د بهادری ولا مثال ته پیش کول شي بوزدری ولا مثال ته پیش کول شي د علم ولا د جهل ولا اندرنګ د توروالی ولا اندرنګ د سپینوالی ولا رنگونه څوره هم دي دا ټول څه شي دي وصفونه دي اعراض ورته یی منطق تاسو یې لري څه ورته یی اعراض ته دا قائم بالغیر دي اور اندرنګ مسمى معلوم ان مراد
هغه ذات دی او ذات چاته یی څه هغه قائم بالذات وی هغه په خپل باندې وجود وی خپل وجود کې چاته محتاج نه وی لکه هغه د پر مثال زید دی هغه د پر مثال څه شي زید دی اندرنګ هغه د پر مثال نور څومره دغه اعیان ونه دی وغیرہ وغیرہ د ټول څومره دي اعیان دي د ټول مسمیات دي صحیح شولا نو مسمى معلومی نه مراد څه شي دي ذات معنی معلومی نه مراد څه شي دي وصف علی الانفراد تراشا علی الانفراد څه معنی اکیلے څه معنی تنها طور پر پښتو کې معنی ځانتا یعنی دغه خاص د لفظ دی چې وضع کړل شوی دی د پاره د معنا معلومه د پاره د مسمى معلومه علی الانفراد ځانتا صحیح شو ځانتا یعنی ځانتا وضع دی چې بیلوي بل څوک ورسره نه وي اوس ما د تاول ویلو علی الانفراد کدا ته معنا معلومه سره ولګي نو معنی ځانته وي یو معنا ور کوي ډېر معناګانې نه ور کوي مشترک ډېر معناګانې ور کوي کنه او خاص یو معنا ور کوي لکه اوس مثلا مرض شو مرض اوس مرض مثلا یو بیماری دی یو بیماری دی یو معنا ور کوي مرض ډېر معناګانې نه ور کوي کنه یو معنا ور کوي دا اور اندرنګ لمسمى معلوم سره ولګوا علی الانفراد نو معلوم ذات د پارا علی الانفراد ځانتا لکه او زید دی کنه زید نو زید دا معلوم ذات د پارا دی او ځانتا دی یو زید د پارا اوس خاطر دا وی چیرې مو مدرسې کې خو 15 زید دی نو زبر د تداویم څخه ګورا دغه لفظ دا لفظ موضوعه دی د خپل مور او پلار دغه یو خپل بچی د پاره چې دغه شپته کوي د دې بچی دی کنه دغه نیازبین ونه نو دغه د نیازبین بچی د پاره دغه نام وسه کړو هغه نور څلور واړو د پاره خو نه وکړي هغه خپل خره ودی هغه څه شي کوي دا خو دی خپل بچی د پاره دغه نام وسه کړو نو ګوره دغه زید دا لفظ موضوعه دی د پاره د مسمى معلومه علی الانفراد خو شي به خبره نو دی باندې مذهب ولاو کو علی الانفراد باندې ها اوس ګوره علی الانفراد سره تاسو یو څټه کې ولیکو اگر که حاشیه کې د تلیکلی کنه خو حاشیه پرېږدو حاشیه باندې تاسو اکتفا وکړو کنه نو بیا په ویرو د ځان ته ولیکو علی الانفراد باندې خاجي د سی ولیکو علی الانفراد سلیمان معلوم سره ولګی کنه نو ای یعنی د سی ولیکو لمان معلوم منفردن عن معنى آخر یا عن معان اخر عن معان اخر صحیح شو اور بیا لمسمى معلوم سره ولګي لمسمى معلوم على الانفراد اي منفردا عن الافراد یا عن افراد اخر یا عن مسميات اخر کوم لګولش عن مسميات اخر دا ولګو لمسمى معلوم منفردا عن مسميات اخر او لمعنى معلوم سرا منفردا عن معان اخر صحیح ولا نو دی انفراد ولا بس تاسو خو په معنی باندې ان شاء الله پوه شو چې انفراد څه معنی ځانته یعنی بس ځانته یو معنا ورکي یو اوس عین دا یو معنا نه ورکي کنه پوه شو مرض دی یو معنا ورکي بیماری اندرنګ مسمى معلوم زید دی یو سړی د پاره وزا دی کا قولنا فی تخصیص الفرد دغه دی کې مصنف رحمت الله علیه د خاص ول درې قسمونه درته بیانای چې خاص بیا خپل کور کې پدری قسمه باندې دي خاص الفرد خاص النوع خاص الجنس خاص الفرد اغا دي ته یي صدق لفظ دی معنا هم یواوی اور خارج کې فردی هم یکی یو دي ته خاص الفرد لکه دې لپاره مثال ته بیان کړي زید كقولنا فی تخصیص الفرد زید و زید دی معنا هم یواده اور خارج کې فردی هم یو دي وفي تخصيص النوع خاص النوع مثال رجل خاص النوع دي ته یي سمانای یواوی لفظ موضوعه معنا یواوی خو خارج کې افراد متعدد وي خارج کې افراد متعدد وي ډیر وي نو دي ته یي خاص النوع او دغه خاص النوع دی مطلب څه شي
دی مطلب ځان سره ولیکو شابه دی مطلب ځان سره ولیکو دسی ولیکو لفظ کے معنی کی غرض لفظ کے معنی کی غرض اپنے تمام افراد میں متفق ہو یا متحد ہو دسی متحد ہو لفظ کے معنی کی غرض اپنے تمام افراد میں متحد ہو صحیح شوا ہو میں لگل او دی معنی جان پوئی کا اپنے یعنی لفظ کی معنی کی غرض اپنے تمام افراد میں متحد ہو مثالی چھ دی رجل لکنا گورا اس رجل افراد دی د لفظ د معنی غرض رجل لکه گورا رجل دی کنا دا گواہی کولے شي ها په حدودو کې اندرنګ دا رجل امام جوړیدل شي دا رجل قاضی جوړیدل شي اندرنګ دا رجل باندې جمعې منځونه فرض دي وغیرہ دا ټول دي ولا اغراض دي اوس رجل ته څومره هم افراد دي دا ټولو کې د لفظ دغه معنا څه کومه دي د دی ولا څومره اغراض دي د ټول افراد دي کې متحد دي او کنه دي ځاغه زید دي امر دي بکر دي خالد دي پلانکې دي پلانکې دي د ټول څه کومه دي اغراضو کې متحد دي او کنه دي صحیح ولا دا اوس بل څه شری وفي تخصيص الجنس بل قسم خاص الجنس دي خاص الجنس دي ته یای کنه لفظ ولا معنی یواوی خاص دی کنه لفظ ولا معنی یواوی اور دغه معنی تنها طور سره معلومه وي ځان ته معلومه وي علل انفراد دغه معنی څه شوی معلومه وي خو خارج کې افرادی ډیر وي خارج کې افرادی معنی معلومه وي معنی یواوی علل انفراد په بیل باندې یوا معنی وي او خارج کې افرادی متعدد وي خارج کې افرادی ډیر وي دی باندې پوه شو خاجي اوس خاصی جنسی خاص الجنس دغه جنس ټکي څور سره ولګي بیا د دی ولت څه مطلب دی نو اوس اق شانتی ټکی تراشا چې لفظ کې معنی کی غرض اپنے تمام افراد میں مختلف ہو نو کې مونږ څه ویلو متحد ہو نو جنس کی بداوی مختلف ہو لفظ کے معنی کی غرض اپنے تمام افراد میں مختلف ہو گورا د دې څه مطلب دی ځان ور باندې پوي کا انسان افراد څه شي دي رجل دی امرأه دی رجل یعنی سړی اور زنانہ اوس گورا مصور تو خاصی جنسی لفظ کے معنی کی غرض اپنے تمام افراد میں مختلف ہو اغراض مختلف تھی صحیح نو گورا رجل ځان ته اغراض دي رجل امام جوړیدل شي اور اندرنګ حدودو کې گواہی کولای شي اور دي ځان ته اغراض دي بیا د امرأه دي ځان ته اغراض دي چې خزا هغه صاحب فراش جوړیدل شي اور اندرنګ خوند پر بچی ځګولای شي اور اندرنګ د کور دیکبال کولای شي او د خدي ځان ته اغراض دي امرأه اور رجل ځان ته اغراض دي نو ګوره افراد د انسان دي کنه او اغراضی مختلف دي خو شي په خبري اور بل تاسو ته دا خبرام شي وا صددي کې نوع اور جنس دا د اصولیان ولا نوع جنس دي منطقيان ولا نوع جنس هغه ځان ته دي اور فرق آسان دي منطقيان حقائقونه بحث کوي اصولیان اغراضونه بحث کوي نو بس منطقيان په نسبت باندې نوع دا هغه ته یي صدا یو قاعده دي هو كلي مقول على كثيرين متفقين بالحقائق اصوليان متفقين بالاغراض اور اندرنګ جنس منطقيانو په نسبت باندې هو كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق اور اصوليانو په نسبت باندې مختلفين بالاغراض وشولا د خاص ولا تعریف نه فارغ شو کنه پوه شو ور باندې څه اشکال مشکال خور کې نشته خاجي والعام كل لفظ ينتظم جمعا من الافراد عام دا هر هغه لفظ دی ينتظم اي يشمل صدا شامل وي جمعا اي مجموعا جمعا سره صدیق مناسب دي سره ودیګه مجموعا جمعا مجموعا من الافراد
یعنی د افرادو مجموعی ته دا شامل وي. ګوره د دې کې افراد ټکي راغلو، افراد خاص تعریف کې افراد ټکي نو، هغه دې کې مفهوم و مفهوم صحیح شو، او د دې کې افراد راغلو، مجموعه د افرادو صحیح شو. نو د دې کې معنا واحده ده، معنا یوا ده، خو دغه یوا معنا هغه شامل دي ډیرو افرادو ته. اوس خطه دا وایي چې رجل کې هم ډیر افرادو، رجل افراد ډیر دي کنه، انسان افراد ډیر دي کنه، نو ولې بیا هغه عام نه دي؟ نو ته بیا جواب دسی وکي چې نه هغه عام نه دي. څنګه عام نه دي؟ ګوره هغه دي کې صحیح دي، رجل افراد ډیر دي، مراد کول شي او علی سبیل البدلیت، علی سبیل البدلیت د اصطلاح دا کو هغه دي کې رجل افراد ډیر دي، مراد کول شي خو علی سبیل البدلیت. لکه ګوره اوس ما ویلو جاءنی رجل، ما سره سړی راغلو، خو ګوره ما یو سړی مراد کړی کنه، ما خو ټول سړی نه دي مراد کړی چې دنیا څومره سړی دي ما سره راغلي، یو سړی ما مراد کړی صحیح شولا. اندرنګ جاءنی انسان، ما سره انسان راغلو، نو ما څه کې ټول انسانان مراد کړي، یو انسان ما مراد کړي، یو فرد، یو جاءنی انسان. اوس خچرتا ز اویم جاءنی رجال، نو دا بیا عام شو، جاءنی رجال ما سره سړی راغلو، نو دا بیا عام شو. څه کله ز رجلون اویم، نو دا بیا څه شری خاص دی. اوس خطه افراد، نو هغه افراد علی سبیل البدلیت دي صحیح شو. او دغه دي کې جمع من الافراد، مجموعه د افرادو، دا علی سبیل الاجتماع دي، دا علی سبیل الاجتماع دي، ډیر افراد دي صحیح شو. لکه جاءنی مثال څور کړي مسلمون مشرکون، جاءنی المسلمون ما سره مسلمانان راغلو، نو ګوره مسلمانان راغلو لستی شلدی سوردی ګوره افراد ډیر دي کنه، او معنا خو یوا دي، مسلم مسلم جمع مسلمانان مسلمون، کوئی شي په خبره. نو ينتظم جمع من الافراد، صدا هر هغه لفظ دی صدا شامل وي مجموعه د افراد ته. اوس دغه ذکر راشه تعریف کې کل لفظ دا په منزله د جنس دی، تمام الفاظ ورکی داخلو، مهملاهم موضوعاهم. ينتظم دا فصل اول دی، صدی سره لفظ مهملا وبسو، ځکه لفظ مهملا هغه هیڅ شی تام نه وی شامل صحیح شو، او دا خو شامل دی کنه، دا مجموعه د افراد ته شامل دی، نو الفاظ مهملا ور سره وبسو. اور اندرنګ جمع من الافراد دي سره خاص وبسو، دي سره څه وبسو خاص وبسو. اور اندرنګ مشترک هم ور سره وبسو صحیح شولا، خاصی وبست مسمى معلوم سره مشترکی وبست هغه معنا، یعنی جمع من الافراد، افراد ذکر کوم مجموعه د افراد ته. اوس مشترک څه کم دی کنه، مشترک هغه خو په یو وخت کې یو فرد ولا مراد وي. لکه مشترک غني معناګانی دي کنه، غني معناګانی دي، خو یو وخت کې ټول معنی خو نه مراد کول نشي کنه. سوچ کوای مولوی صاحب مشترک اور عام کې فرق د تبیینیږي. سګورا جمع من الافراد مجموعه د افراد ته، اوس مشترک خطیه چې یو لفظ دی هغه ډیره معناګانی دي، او په یو وخت کې ټول معناګانو ته خو شامل نه دي کنه. اوس عین ټکه دی، عین په یو وخت کې عین دي ټول ته شامل دي نه، بلکې یو وخت کې بدا چشمه ته شامل وي، یو وخت کې بدا میرسترګي ته شامل وي، یو وخت کې بدا سرو زارو ته شامل وي، یو ته شاملېږي، مجموعه د افراد ته خو نه شاملېږي صحیح شولا. نو مشترک هم ورسره وته او خاص هم ورسره وته، څه خاص کې علل انفراد ځان ته یو فرد یو، او دغه د کې خو مجموعه د افراد دي. ينتظم جمعا من الافراد اما لفظا و اما معنا. دي سره مصنف رحمت الله علیه د عام ولا دوا قسمونه بیانوي، چې یو د عام لفظي اور بل د عام معنوي. عام لفظي عام معنوي آسان دي، څه لفظي هغه ته یی څه لفظن هغه نه پته لګي سره دا عام دي او دا جمع دي، لکه مسلمون مشرکون. اور عام معنوي یعنی د سټکی څه هغه وی مفرد،
اور معنا هغه د جمع هم ور کوي نو دي ته یې عام معنوي. لکه ګوره من اور ما در تروړي دغه من اور ما د سټ کې دي صدا عربي کې یو د پارام رسی او دا عربي کې جمع د پارام رسی نو دي ته عام معنوي. نو قرینه ته وګورئ چې د دې کې جمع مراد دی نو څه کله جمع مراد وا نو دا بیا عام دی. صحیح شولا او چې یو مراد وي نو دا بیا خاص دی. اما لفظا نو د سې دي سره ترجمه د سی ولیکو گورا کل لفظ ہر وہ لفظ ینتظمو جو شامل ہو جمع من الافراد افراد کے مجموعہ کو اما لفظا دسب ہوئیو سے یہ شمول جو ہے یا تو لفظوں کے اعتبار سے ہوگا یہ شامل ہونا جو ہے یا تو لفظوں کے اعتبار سے ہوگا کا قولنا جیسا کہ قول ہمارا مسلمون و مشرکون و اما معنن یا تو یہ شمول معنی کے اعتبار سے ہوگا یا یہ شمول معنی کے اعتبار سے ہوگا یا لفظوں کے اعتبار سے ہوگا یا معنی کے اعتبار سے ہوگا کا قولنا من و ما من دا ذوی العقول د پاره رسی ما دا غیر ذوی العقول د پاره رسی من ذوی العقول لکه انسانانو د پاره اور ما غیر ذوی العقول لکه دیوار شو ونشو وغیرہ وغیرہ. صحیح شولا خاجی عام تعریفوں مو شو. وحکم الخاص حکم د خاص د تبینی مصنف رحمت الله علیه د دوړو تعریفونو نه فارغ شو او د حکم د خاص بیانې. حکم د خاص څه دی؟ وحکم الخاص من الكتاب یعنی د کتاب الله نه حکم د خاص وجوب العمل به واجب د عمل پدی باندې لا محالتا ای قطعا لا محالتا څه معنا قطعا قطعی طریقې سره دی باندې عمل کول څه شی دی واجب دی.